د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور څنګه له امریکا سره لاس یو کوي او بیا څه غواړي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو بخیر د جمعیت ګوند د جنجالي څوکۍ د مشرۍ یو تن مدعي او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د امریکا سناتور مایکل مکال هغه څرګندونې ستایلي دي چې په وینای طالبان د ترهګرۍ ملګري دي له شمالي ټلوالې سره باید اړیکې پراخي او د طالبانو رژیم ژر تر ژره رانسکور کړو ښاغلی نور پر خپله ایکس پاڼه مکال ته په اشارې لیکلي مننه چې طالبان دې له ترهګرو په ملاتړ تورن او واقعي وضعیت مو بیان کړ دغه دریځ ستاسو زړورتیا په ګوته کوي عطا محمد نور همدا شان ویلي چې د افغانستان وضعیت او راتلونکي د اندېښنې وړ دي نړیوال دې ژر تر ژره د وخت له ضایع پرته په دې اړه اقدام وکړي بلخوا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوراځواکۍ له لوړې کچې سره مخ دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوراځواکۍ له لوړې کچې سره مخ دی اوچا یکشنبې د جنوري په 14 په ایکس پاڼه کې وویل چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې کورنۍ کولی شي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي